ای خدایا خدای دې زما په شان خاوند در چاله ورکړي الله دې راته لاره سړین امیګه ما کلک کلک زور کوه دا بیا پلار دی کدو په خپله ولکه وکنه چې ما ته وې زور ولکه ستا یو زورونه وله زه کوم یا الله توبه کدو نو ستا خو مور ده که نه نو تا به وله زور کو که نه چې په ما باندې وله زور نه کوې دا ستا زوی دی عقل دې ورته پیچي نه دی خوري څنګه چې تا ته هغه سنډا پلار عقل نه خو تاسې به تم درته نه ښایي ګوګوشتو به تېوځي نو نیکبخت یې زه خو دله لګیا یم که نه نو په خپو دله زور کوم نو مزدوري م ما وکړه ستړی م زه راغلم او چې کوم دی نو زورونه م درله کومه زور کوه زور کوه ښه جي ښه لګیا یم استغفر الله وای 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 داسې بې غیرته مرونه خو ما نو لیدلي چې په رڼا روز ورته ښځه پراته ده او دې وله په لاسونو او په خپو زور کوي داسې ټرکونه یې رښتي بابا خبره وره داسې چل نه دی دا وختي دی لوښي وینځل نو هلته کې وښویه د خپه کې لږ برېښ راغلی و که نه نو ما ته یې ووي دا لږ لخپره لږه غوړه که لږ مالش وله ورکړه که نه داسې وه دا ورته مه وایه هره شپه چې ولې ته مالشي کې دله خیر دی دا دی پلار دی زه دله لوښي کټوېګانې کو آرام چکو زما ښه څوک مني نه ګورګوري زما زوی دی ما له به زودم کوي ما له به په صدم زود کوي او ستا میړه دې ته به وله زود کوې میړه به دله زود نه کوي زما نکاح کړی خاوند دی زور پسه چې لوښي به م پې وینځم دا خو بیا ته بېغیرته ته بېغیرته وایي زما نوم عبدالقدوس دی د پلار نوم مې پانوس دی او د نیکه نوم مې پلپوس دی موږ ته پته راځي موږ پېژنو که نه پیسې وویستو هېڅ مې ویسته ستا خاوند ډېر بېغیرته دی ډېر بېغیرته دی چې په خبره دې هېڅ خوند نشته زما د خبرې خوند ستا د خبرې خوند نشته کېنه ته په قلایا کېنه زما دې په خدای قسم یې که نه چې د دې خپې شوې جي خبره د جګړې نه د خبره واورئ جي اصل کې داسې خبره ده که نه چې لکه موږ په بار ډېر زیات کارونه کوو مزدورۍ کوو ورڅه کوو سخته کارونه کوو که نه نو که په دې کور کې هم لږ ډېر کار وکړو څه خبره ده نو ما له خو یې سره په دې پونډو زود ونه که ما له خو دې په دې پنجو زود نه که ویمه سم شه ګوډي داسې به دې کوم چې الواح به دې ګوډې تېر کوم ته خو دې له ګوتې یو څه یو ښه راغلي ګورو به څه دې ووایي ته دې له ګوتې یو څه بیا به ګورو غلی شه بوډا اوس به یې ما کوم خو زما مور ته دې څه وویل خو زه تا نظر شم ستا دا اوس نه زما دا یو لږ زوی نه دی ښه دی نو خو نیکه له جواب ورکړي ته خو در سم نو نه خو دغه خبره ده که نه خبره واوره خو چې سړی واده وکړي نو بیا په شل ځای تقسیم شي نو اوس زه د هغه طرف وکړم که ستا طرف وکړم او که د دې سرخوړلي طرف ماما یا خو داسې ویلې نه شه به ته یم کېنه ګوره بېخوند دی که بېخونده نه وي که نه تا به د ښځې غلامي او وي چې سینګې مې نو هغه دیجې کوم چې غټ راځي دی ښه ګورم به د دې خېلې به دې مکه بوډا په ارام کښېنه کیسې مې وي هغې جې وي دا تاسو دواړه یې زما زوی کې زما وینې ده زما ویم د مرګه به یې ډله پاتې کړم ته خو د دې ښځې مدې وې خو ویمه دویمه ښځه به در باندې کوم دې خپل زوی بیا به دې زور ګن که سیده زور پاکېږي دا به زه وګورم چې ته دله دویمه کې کو څه به کې یا زویه ته چې غر شي که نه تا زه په هغه ګاونډي رور باندې لیسنسداره تمانچه جوړم او دا لیکل دا کوپړی سر به پې وله ماتې هغه به پې وله کوپړی سر ماتې خو ښه سم دم ناست و زور مې درله کو خو چې هغه راغی نو دې کې زما قصور دی اوس څنګ ته ماله خبره که نه نو لومبې به نیکه ولي دویم به د دا دوس پلار وي نه بچي لومبی به ده ولي نه لومبې به دې دواړه ولي نه څوک به ولي لومبي وای خدایا زه خو لیونی کړم دې انګور او زوی مې ډله دی السلام علیکم کاکا وعلیکم سلام نه تاسو ما ته ده ووایه که نه ته دا زما د دینګور د تره زوی وي نو تا خدای په قهر اخته کړه چې دا غولم ما یې راکړو چې زما کورم پې تنور کړه نو تا ما ته نشي ویلی چې دا مه کوه ویم شکر الحمدلله چې زه ترې خدای بچ کړم او ستا زوی پې ور وړېده وای نو ته ځان ته مسلمان وې ته ځان ته مسلمان وې چې دا افت ما یې راکړی د خدای بېنصافه زما په زوی باندې زورونه کوي نو لږ تپوس خو هم کلي ګاونډ کې کړو چې دا کورنۍ ده څنګه نو تا به راته ویلو کله
نه دا صدا خلاص نو زه خبر وم ما خو دا پاک سیرته نیک سیرته ښایسته جینۍ ده زه خو یې لیونۍ کړم ما نه کوله که نه نو د دې وجې مې نه ده کړې چې زما پسې پلار نښتی و او زه ما ته د ژبې پته وه ځکه خو مې غږ نه کوه پلار ته چې دا به زه نه کوم کو به څه وشوه سره دا ښځه خو نه سمېږي د دې علاج به شي علاج یې دا دی که نه چې سم دې برابر کړي چې بیا ته داسې غلط کار نه کړې ته ماته مې ودېږه په مور ډوډۍ پخې کړم دا وایي چې تاسو کار نه کوئ وایي غونچه ګولیا الله دې ستان بېخ وباسي د ښځې د جواب نه خدایه نو څه وکړمه تاسو خدای غر کا دا کټمالان هم په سترګو وړاندې شوي دي ما غریبي کې خو راته احساس کې وینم نشته د هغې سنډان اسکې که نه موږ پسې نښتي یې تاسو هم جوړ وړاندې یې پرېږده نه پرېږده خبره دا تاسو کې ټول بونونه دي اوس نو زموږ د غریبۍ ایماندارې که نه چېرته ته ډاکټر په ژوند کې هم ستنه نه والې خو ستا د کور کټمالانو ما نه ډرافي نسکلې ده ډراپي نه ورته راواپس شي اوږې شوی خو نه هم تا پسې وختي هسې لګیم نه دا د اوس په چې کله راځي رېدغله ګوره د اوس خوراکه مه وایه که نه دا وګوره تاله ما څه راوړل ظالمې دا دي دا واخله روټې او دا کباب هله راځه کباب مېما داسې چل د کمره کې پټ خورو او که سبا باندې پیار رانه شي که نه د ده نه خو والله کو مونږ دون پوټسټې مو خو نه نه دا وین خو د دې طرفې راځي د دې کور طرف نه نه راځي ډېر خوږ دین یې د کبابو وین یې ویما غونچه ګولیا یا غونچه ګولیا ولې بابا په خیر راغلې بابا یا قیامت راغی نو قیامت ته پاک پروردګاره دې قیامت ته مې خلاص ډېر خشته دروند بین دی د څه دلته خو چې اکثر د پیشو مرداره شي د هغې بیني دې پلار سره د سپي سپي مې دې بیا پې بینو لګېدو ورشه نه تاسې مې د چلسي بین دی نه ما وین دلته کې پیشو اکثر مړی که نه د هلته کې یا زموږ دې د مردارې بین دی نه د مردارې بین خو نه دی د کبابو بین دی او زه یې لیونی کړم نه د دې کور نه بین راځي نه د دې کور نه راځي او د دغې ګوټ د کوټې نه ستاسو بین راځي نو ولې ته د دې ښځې د کباب راوستېږي او ما د نه راغلي دا اصل کې دا مور که راتلې وه نه ځان لري دې داسې یو قسم سپری راوړې ده چې هغه اکثر درې تلکاری ملکاری بین کوي که نه او داسې پکې څه نشته اینې موږ نه دي خوړلی جي نم دی جی نم دی وای د خولې نه دې بینځي او د ګوتو نه نیم د کبابو بینځي کباب راواله ګینې لورې او زویه وژنمم دا پلار د غوا سوټه بینوي مې تا خوله کېنه د اوس لوره ما ته وې زویه نه ګوره غوسه کېږه مه که نه لکه کباب مباب خو نشته پوه شولې ستاسې خط هم نه دي ښه زما صحت نه دي ښه ستا د ښځې صحت دې خوا راشه اورګه تاله به زه بیل یو جوس وکړم که دې خوښوي ولې خیر او جوس بدل وکړم ورشه جدي هلته ما هغه کریلې روړي دغه راوړه منډه دا کریلو جوس چې شوګر یې کم شي ورسره خوښه که نه نو تا باندې به نه جوس په دا باندې څکې خو د اخري اواز مې ونه رېده پوه شوې وایم د نارنج بین راځي او د نارنج د ویښ بین راځي چې نارنج روچت کړي او په کباب یې نچوڼ کړي یاره دا برې چې ته په بازار کې لیدلي په بازار را تېر شوې همدقسې به دې لیدلي چې ته هغې ته به دې زړه شوي وایم زویه ګوډه مه کوه ګورې کباب بین را روان دی او بچې لیونې یې کړم راوړې کباب راوړې راوبړم د لخیر ته په زخرو مور شي جوس دله کوم که نه بابا داسې چل دی که نه داسې دا دې ته وایي کریلي دا مې دله سپیشل راوړي دي
او د دې نه به تاله جوس وکړو جوس دا ستا صحت لپاره ښه دي نه داسې تل دی که نه دا ښه شی دي دا ډېر ښه شی دی تاسې شوګر به دې ورسره کم شي راکه بچې راکه راکه وایي خدایه ولې نه دا راکه که نه اوس یم جوس به مالم راکوې دا د کاریلي د دې چخونو دا جوس په تاسو اوس به دی به مال راکوې بیا ستاسو خدای میخو باسه ما به د کاریلو جوس کې او په خپله به کباب خورې ګورم به درسره دا شیناولو غلا موږ له خپل شیناولي راکه کینه د ولن بچو زما نوم مرچکه ده او دغه نیم تا غني کوم غلو ته خو اعلان وسې دا زلمه دی خو زه د عبدالقدوس مسیح یم ها وای ستا په سټ صابون وم دا سرخوړلې به اوس چې کله راځي ماسخوتن شو تیاره راکوز شوه وای خدایا یا مورې بیا دې ملک څه په مخ اخیستې یو زه په مخه مې نه دی اخیستی هغه پلار مې د څه ټیم لېږلی دی بازار ته لا نه دی راغلی وای مزه دې تاسو یاد کړم او زه راغلم هلکه بدماشه لږه خوښه خوښه یم دا دي پلار به دې اثر ماتې ښه نه ولې به ماتې بچي ما کیلې راوړي شابه او انشاءالله دا بچي کم دي دا به ستاسو خورئ رحمله شابه سپینه که ته به نه خورې نو بې بازه خورم واخله واله کور ودانې ته راته څه برن برن ګورې ځان له سپینه وه که نه زه پلار له نه دغه کومه نو تا له بیا څه دغه کړمه نور سپینه وه ماله خوږې دي اوی پوستکي په خیال وله چې ته پې پلار مې درزو نه خوري زه وایم دا خو دې ښه خبره وکړه ښه بچي دغه توداحه لزویه ما یا بچی هغه چشمې لعنه ته تاسو دي بیخي په سترګو ړوند دی ما دا تاسو څه کچ کوې ما ته خو څه نه ښکاري دا کیلې مې پټې که دا کیلې پټې که که څه نه شي پرې کا دی ګنډیرې او ګنډېرې او ما وویم چې دا ګیلې مې ختمې شي دا جینو ښه خبره ده که نه یا خدایا دا لوګي مرچ معلم سره کې کنه دا خدای به انصافو شرپ مراخیږي او سره کوي نو ستا غاښونه کم دي ته ګنډیره جولی شي نشي جولی که نه ګنډېرې نشي جولی نه نو ته پستي ګنجیږي به نه چې ما یو لسه ته راکې نه بیا به زه وایم داسې چل به کوم چکر به هم تاله به د ګنو به راوړم اجا خدایا خو ډېر بې خونده کنه ډېر بې غیرته زوی مې دودي کنه یادوې مینګوري په منګارو ماته شي سخران چې راشي نو انګیان دې ورته په لاسونو ورته اوبه واچوي خپې ولوینځي الله دې په سپو ماته ایک عبدالقدوس بیا یې څه ملک په مخ اخیستې دي هغه بیا څخه راوړي ستا په شان ني نظر یې کارم نه کوي د خدای نعمت وایم چشمې به په کوټه کې پرتې وي یادا خدایا مینو خدایا ورسمانو خیال کوه رما بابا دا چا دا پخپلا نو ګیله څه لکې ده بله